ډېر خلق داسې دي چې هغه هر کال حج ته روان. یو سړی دی حج ته روان دی، 600 روپۍ ورسره دي. لاره کې یو ښځه ناسته ده چې هغه ښځه یو مړ خر پروت دی او د هغې نه غوښې غوڅوي او په کپړه کې اچوي. دا حاجي صاحب ورته وایي چې دا څه کوې بیبي؟ هغې ورته لار لنډوه، خبرې ډېرې مه کوه. وایي نه ما به پوهې چې دا خو خر دی او مردار دی او د دې غوښې ته په کپړه کې اچوې، دې نه به څه جوړې؟ هغې ورته وایي چې بچیا داسې چل دی چې زه کونډه یم او 4 لوڼه راته یتیمانې پاتې. ضمیر مې دا نه غواړي چې زه سوال وکړم، سهار نه راوځم تر ماښامه وګرځم، څوک سره نه کي، واپس لاړم. نن سهار چې راتلم نو هغه لوڼو راته ووایي چې مورې که نن دې م سره نه وړه نو مونږ خو به هلاکې شو د لوږې نه. نو وګرځېدم، هېڅ مې پیدا نه کړه. دا مردار خر غوښې دې دپاره پرې کوم وړم چې په اسلام کې چې سړی د لوږې مړ کېږي نو مرداره خوړل ورته جایز دي. نو دې وجه نه ما ته دا مرداره خوړل روا دي، ځکه چې مونږ مړه کېږو د لوږې. سړی ورته وایي چې بیبي زم در سره ځمه. وایي ته ما سره څه کوې؟ زما کور کې څه دي چې ته به وخورې او به وڅکې؟ دا مردارې غوښې دي مونږ له خو روا دي او تا له روا نه دي. نو ویل هر څه چې دي خو زه در سره ځم او راته دا د غوښې پنډوکې به هم زه در سره په سر کې، د غوښې پنډوکې هم د حاجي صاحب ور سره په سر کو او د ښځې سره روان شو. چې ور ورسېده نو لوڼه یې ورته 4 واړې په دروازه کې ولاړې. ورته وایي چې مورې نن هم تشه رالې، څه دې رانه وړه؟ ویلې بچیا نن مې درته غوښې راوړي او خفه کېږئ مه، غوښې مې راوړي دي دا دی او غوښې به پخه وخورو. به دې سړي ډه کې سوچ وکړو چې زه حج ته روان یم او دا 4 یتیمانې د 100 ورځو نهاري دي، دا زما حج له به خوند وکړي. یو شعر ور یاد شو چې دل بدستا ورکه حج اکبر، دل بدستا ورکه حج اکبر، 100,000 کا بیک دل بہتر. یو زړه د الله دپاره د چا خوشحالول دا د 100,000 حجونو او طوافونو نه زیات ثواب. یو یعنی یو سړی وګیا دی او یو ټیم روټۍ پې تا وخوړه، نو دا په ده دا یو ټیم روټۍ خوراک چې دی دا د 100,000 حجونو نه زیات ثواب. تا ته خو ځان د مولا د پیازه زوی ښکاري چې د حج نه راشې که نه، مصالح یې په اوږه اچولي او را روان یي او تسبیح ورسره یي. پوه شوې څه چل دی؟ عطي صاحب راغلی، خلق ورته را روان یي او څوک ګلونه راوړي او څوک مټیانو ډبي راوړي او څوک څه راوړي. څه چل دی هلکه؟ عطي صاحب راغلی. ته دغه تازه عطي صاحب ته ووایه چې دلته یو ښځه ده کونډه ده بچي نهر دي، حاجي صاحب که څه دی وله ورک کړی دي څه چې و خو په حج کې ولګېده. څه وایي څه چې و خو ولګېده. دې حاجي صاحب سوچ وکړو چې حج ته روان یم او دا د 4 ورځو 4 وړه ماشومانې نهرې، دا حج تل بس ثواب زیاتی او که د دې دا خېټه ډکول به ثواب زیات. نو 600 روپۍ راویستې، ورته وایي چې بیبي زه حج ته روان یم او دې وخت کې چې تاسو ما ولیدئ نو د حج نه راته دا ثواب اوچت ښکاره. دا 600 روپۍ والی او دا د خره غوښې چې دي دا مه خورئ، دا وغورځوئ. 4 وړه جنکۍ یتیمانې ورته دعا کوي، دعا ورته وایي چې حاجي صاحب تا خو مونږ سره ډېره لویه مهرباني وکړه، د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا.
یو جنای ورته دا دعا ځکه چې د ځنکدن په ټیم کې د ایمان دولت نصیب کېدل الله دې وکړي الله دې راته نصیب که زمونږ په عمل او زمونږ په کردار شي ایمانونه نشته نو یو جنای ورته دا دعا کوي چې ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کړه دویمه لوري ورته څه وایي وایي واجي صاحبه ته چې څه وخت کې مړ شو په قبر کې دې کېږدي منکر نکیر در تراشی او تپوس در نکی دمن ربک ما دینکا اللہ پاک دے پدغ وقت کے تخلق باسی سوال جواب راولا چې د منکر نکیر د پکڑ نه پیزان خلاص کے اللہ دے مسد چې دا په قبر کې دي کیږي او خلق در نه واپس شي او پیغمبر فرمای آتاه ملکان دو ملائکې در تراش او دا سړي کېنه الله دې دغه وخت د سخت نه ساتي هیڅ څوک نه دوستان نه اشنایان نه مور نه پلار نه ښځه نه بچی نه هیڅ نه هغه بچی چې تر هغې دپاره ایمان تباه کې لګیا یې غلې او ډاکې کې هغه بچي دې چې خښ کې نظر نه لاړ شي دوستان ای ولاړې سپېږمو ته داسې رومال نیول دا غوړ غوړ نه دي دا خانان نوابان دي دا چل کړي په قبر کې ولاړې دي سپېږمې پټې کړي چې د قبر دا دوړی زما سپېږمو ته را کتابي دوسه دا خو ستا یار شپه ورځ به ورسره ناست وي اوس یې د قبر خاورو نه سپېږمې پټې ایو بزرگ وہی پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے امید تھی پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زما غیاران چې ما وی چې زه چې مړ شمه نو زما په قبر کې به ما ته ګلونه وغوړئ د ګلونو صادرې به راته په قبر کې وغوړئ لیکن چې زه مړ شمه نو وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد هغوی هم په قبر کاڼي کېښوه او خاورې را باندې واچولې او رانه لاړه وایي په ایمان چې څومره دوستان او اشنایان لرئ دا یقین دی په یو شته چې ته څه وخت کې ښخېږي او یو قبر ته در ټوکي چې ما ورسره ښخ کوي وبچي تاسو وایئ که دا زما دوست دی دا زما دوست زما خولې نه به په زندګۍ کې چا نه اورېدلي چې دا زما ځکه زه دوست هغه سړي ته وایم چې زه ښخېږم او دی قبر ته را ټوپ کړي ورته وایي چې ما ورسره زما ژوند د ده نه بغیر نور نه دی دوست پته وایي په قبر کې پټي کې لګیا دی ګوټ کوي واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ویل ها ان محمدا قد مات حضور علیه السلام وفات شو بس هغه ګوټ یې وغورځولو او اسمان ته یې وکتل او وی چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا یا الله ما په دواړو سترګو ړوند کې چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک نه ګورم دوست دې ته وایي پټي کې ناست او په دواړو سترګو ړوند ما خو سترګې دې له غوښتې چې ستا پې ګورم چې تا پې نه ګورم نو خدایه ما نه دواړه سترګې واله دوستان دې ته وایي ماما دوستي مستي نشته هر سړی د جیب غل هر سړی د روټۍ غل دی د پیسو غل دی د جایداد غل دی د جایګیر غل دی دوستي مستي نشته دوستانه دې ته وایي ادومه جنې ورته وایي چې واجي صاحبه چې ته په قبر کې دي کېږي او ملایکې درته سوال جواب ته راشي نو الله دې داسې شی په خوله کې راوله چې د ملایکو د پکړ نه پې ځان خلاص کړې درېمه ورته څه وایي چې واجي صاحبه تا خو مونږ سره ډېره لویه مهرباني وکړه چې د قیامت ورځ شي او دنیا د قبرونو نه راپاسېږي الله پاک دې په دغه ورځ ته چې د قبر نه راپاسې نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار څلورمه جنۍ ورته دعا کوي چې واجي صاحبه چې د قیامت ورځ یو حساب او کتاب کېږي
او جناب محمد رسول الله بشفاعت کوي نو الله دې په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت نصیب کا. څلورمه جنې ورته دا دعا پیسې ورکړي د حج او دی واپس راغی ویل په دې خپل بندوبست وکړي او زه حج له ځم مخکې کال له به بیا ګورم د حج نه ماته دا شی زیات ښکارېد. حج له خلک لاړه واپس چې راغله نو ده ته وایي چې هلک هغه عرفات میدان کې چې ولاړو پلانه خبره دا شوه پلا دی ورته وایي چې زه خو نه یم تللی حج ته. څنګه نه یې تللی؟ زه نه یم تللی. ویل په عرفات کې را سره وي، په مینا کې را سره وي، په مزدلفه کې را سره وي، په کعبه کې مونږ سره د یو ځای طواف کولو، په مدینه منوره کې مونږ سره یو ځای ولاړ وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته د صلات و سلام وي او حج یې وکړو. دروغ وی ټوله ورځ په دې جګړه تېره شوه چې زه نه یم تللی او دوی ویل ته تللی مونږ سره وي. د شپې خوب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بچیا نن خو دې ټوله ورځ په جګړه تېره کړه. خو یا رسول الله زه حج ته نه یم تللی، ما د حج پیسې غریبانو ته ورکړې او دا حاجیان را سره په جګړه دي ټوله ورځ یې جګړه وکړه چې ته مونږ سره وې هلته. ویل خفه کېږه ما تا چې په کومه ورځ هغه د حج پیسې غریبانو له ورکړې د څلورو پنځو ورځو نهارو له دې ورکړې په همغه وخت الله ستا په شکل یو ملایکه پیدا کړه، ستا په شکل. هغه ملایکه ستا په ځای حج ته لاړه، په عرفات کې هم وه، په مینا کې هم وه، په مزدلفه کې هم وه. ستا د ملګرو هغه ملایکه لیدلې ده ستا په شکل. نو ځکه تا ته وایي چې ته مونږ سره وي د دې نیکۍ په بدل کې دغه ملایکه چې خدای پیدا کړه دغه ملایکه به تر قیامته پورې حجونه کوي، ثواب به الله ستا په عمل نامه تر قیامته پورې. نو عزیزانو 100,000 آنکا به یک دل بهتر است. صحیح شو که غلط؟ چې دل به دستا ورکې حج اکبر است. 100,000 آنکا به یک دل بهتر است. یو زړه د الله د پاره خوشحالول دا د 100,000 حجونو نه زیات ثواب. حضرت عمر یو ورځ کعبې ته ولاړو ویل په خدای قسم چې تاسو قرآن کې الله په دومره نه خفه کېږي لکه د یو مسلمان غریب زړه چې څوک بې ګناه ازار کي او خدای په د کعبې د ورانولو نه د یو مسلمان زړه خفه کول بې ګناه دا زیاته ګناه ده. د کعبې ورانول دومره ګناه نه ده. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې حج یو فرض دی او حجۃ الوداع دا یو حج کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10م کال د هجرت باندې. ورپسې تفصیل زیات دی ان شاء الله. او اسه د خار د خلکو ته لګو ګورئ بار چوزي په دې دروازه یو پوسټر لګېدلې هغه مو ګورئ د پیښور تاجرانو چاپ کړی دی او پکې لیکلي دي چې که اسلامي نفاذ د شریعت وشو نو مونږ بیا هر قسم ټیکس ورکولو ته څه خیال هم دی چې څو ورځونه د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان د عظیم قهر په لپیټ کې کاغذونه ورسره دي او ګرځي کور به دې ناپ کېږي د هغې به دومره ټیکس ورکې دکان به دې ناپ کېږي د هغې به دومره ټیکس ورکې ښځې دې څو دي د هغې به دومره ټیکس ورکې ښځه دې لوړه ده که مندره ده د هغې به دومره ټیکس ورکې پوه شوې د ښځې پوزه دې چیته ده که اوچته ده د هغې به دومره ټیکس ورکې دا ټول شیونه په پوسټر کې لیکلي سم کار زورور خوند یې کړی داسې خدا پاکستان خدای رانیولی نه دی داسې رانیولی دی چې ستاسو عمر نو یاد به لرئ ستاسو عمر د قرآن غوندې کتاب په موجودګۍ کې په 50 کاله کې د پاکستان فیصلې د پیرنګي په قانون کېږي سهار نواله تر بل سهاره پورې د قرآن دشمنی کېږي په عدالتونو کې کېږي په باروبونو کې کېږي نو کوم ملک چې 24 غنټې د الله د کتاب په دشمنۍ کې تېروي هغه خلک به خدای پرېږدي تاسو به خدای پرېږدي اوړه 100 روپۍ کیلو ګرام یو نو توړه په 100 شوه اوړو والا خو نه ډرایور 195 او چینی په 100 روپۍ بوره شوه 50 روپۍ بوره ګرانه شوه ان شاء الله العزیز دا چای
تور نه دي تاسو دې ځان ته هم وګورئ کنه یو خاص قسم رنگ دی په دې تورو چایو کې اچوي نو هغه چای بیا په اعلی ریټ باندې خرڅېږي چې دا سپیشل چای دی تورو چایو کې ټګي چینو کې ټګي اوړه وګورئ دې میلونو والا تاسو قرآن ورکړئ چې دا غنم تاسو پاکوئ چې دا کوم وړوئ که د مګو غل پکې وي که د چرګانو غل پکې وي که کاڼي پکې وي که هر څه پکې نو ته د دکاندار او د تاجر په شکل کې تا دا کرتوتونه کول خدای اوس ته په بل رنګ کې راوني چې راوباسه ماما ښځه به دې مناب کوم او د هغې به مونږ ټیکس ورکړې تماشا کوئ چې د دې ملک او د دې قوم به څه جوړېږي څه به جوړېږي که ته اوس یو څه سته حجې کړي دي او دا کیسه غله وکړې یتیم له ورکولو کې ډېر ثواب دی د حج د تلو هو چېرته حج ته تللو او سنډا صاحب چېرته حج ته تللو چېرته یتیم له ورکول هغه حاجي ډېر غټ چې ما ورته سنډا ووایي نه سنډا صاحب په ارام کښېنه خوره او غول ډېر کوه نو دا قوم بالکل د سړي زامن نه دي د سړي زامن ورک شو یو پرېږدی دی هغه ما چېرې په خندا نه دی لیدلی ما ورته ویل حاجي صاحب ته خاندې نه چېرې ما ته ویل مولانا صاحب چا ته وخاندم د سړي زامن ورک شو د سړي زوی نشته چېرته نو خاندې چا ته نن په ملک کې د سړي زامن ورک شو که لیډرانو صاحبانو له ورشو او دغه دی چې ورغلم که لیډرانو ته ګورې که سرمایهدارو ته ګورې که مالدارو ته ګورې که غریبانو ته ګورې الله د خدای په قهر اخته قسم په خدای دی چې واده یې ورکړی یا زوی وشي یا څه بله بلایي په قرض پیسې والي او دمتوب کې کوي نو د سړي زامن ماما په تصور کې هم نشته سړي زامن دا و چې نهار یې ولیده او د حج پیسې یې وله ورکړې او دی تېره ورشو نو خدای ورسره څه غیرت وکړو چې د ده په شکل یې ملایکه پیدا کړه او تر قیامته به حجونه کوي او ثواب به الله د دې په عمل